الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حديث جبريل عليه السلام ذکر شوی و من ویلیو چې په دې حدیث د جبريل عليه السلام کې د 15 خبرو ذکر دی. د هغه 15 خبرو څخه د 2 خبرو ذکر او بیان په مخکې درسونو کې ذکر شوی و. د باقی 3 خبرو ذکر او بیان هغه به په نن درس کې وکړو. نو د هغه 15 خبرو څخه 3 نمبر خبره په حدیث د جبريل عليه السلام کې هغه ذکر د احسان. د احسان مطلب څه شی دی؟ د احسان مطلب او مفهوم دا دی چې د مونځ سره سره د الله تعالی جل جلاله هر عبادت او تابعداري په داسې حالت کې وکړی شي چې گویا که مونږ دغه عظیم ذات وینو. لکه څنګه چې یو غلام د خپل مالک مخې ته په عاجزۍ سره ولاړ وي، لیکن کچیرې دغه حالت او دغه کیفیت حاصل نشي، نو بیا کم از کم دا احساس ضرور پیدا کېدل پکار دی چې الله تعالی ما ته ګوري او زما په یو حرکت باندې نظر ساتي. او دا احسان چې دی دا د عبادت اعلی مرتبه ده. نو دا د احسان مطلب. 4 نمبر خبره په حدیث کې ذکر د قیامت د علم. د دې حدیث د جبريل عليه السلام نه دا خبره مونږ او تاسو ته واضحه شوه چې د قیامت علم د الله تعالی نه بغیر بل چاته نشته. د قیامت علم چې دی دا صرف او صرف الله رب العزت ته دی. او دا خبره هم په قرآن مجید کې سو ځایه بیان شوې ده چې د قیامت علم دا صرف او صرف الله ته دی. د مثال په طور یو ځای کې الله رب العزت فرمایي ان الله عنده علم الساعه، بشکه صرف د الله تعالی سره د قیامت علم دی. نو د قیامت علم دا صرف او صرف د الله تعالی سره دی. قیامت به کله راځي، دا به کله واقع کیږي، نو په دې باندې صرف او صرف الله رب العزت خبر دی. په حدیث د جبريل عليه السلام کې 15 نمبر خبره ذکر وا د قیامت نخې او علامې. د قیامت نخې او علامې ډېرې، خو په دې حدیث کې صرف د 2 ذکر راغلی. د هغو څخه یوه نښه دا ده چې وینځه به خپله مالکه وزیږي. د دې ډېر مطلبونه بیان کړی شوي دي چې وینځه به خپله مالکه خپله سرپرسته وزیږي. د دې ډېر زیات مطلبونه دي، لیکن زمونږ په نزد د ټولو نه ښه مطلب او ښه مفهوم د دې دا دی چې قیامت ته نږدې به د مور او پلار نافرمانیانې زیاتې شي، ان تر دې پورې چې په عامو حالتو کې به هغه تابعدارې نونه هم د خپلو میندو نافرمانی کوي، بلکې نافرمانیانې څه چې په خپلو میندو باندې به حکمونه چلی، حکم به پې کوي. نو دا د قیامت اوله نښه ده چې په دې حدیث کې ذکر وه. په دې حدیث د جبريل عليه السلام کې د قیامت 2مه نښه دا بیان شوې ده چې وږي بربند د ګډو بیزو سروونکي شپونکیان به غټ غټ او اوچت عمارتونه او بنگلې جوړې کړي. د قیامت دا نښه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي اوس پوره شوې ده. نن د تیلو د ګټلې شوې آمدنۍ په وجه متحده عربي امارات او د سعودي عرب
په ښارونو کې د اسمان سره خبرې کوونکې آبادیانې جوړې شوي دي او دا هغه علاقې وي چېرته به چې پخوا وږو او بربنډو خلکو د ګډو بیزو او اوښانو په سرولو ګزاره کوله. نو دا دوه نښې د قیامت په دې حدیث د جبریل علیه السلام کې ذکر دي. لیکن د دې حدیث نه دا سبق هم میلاویږي که چېرته د کوم علم والا بزرگ سره د یو انسان ملاقات وشي نو د هغه بزرگ نه د سوال او جواب په ذریعه د علم حاصلولو کوشش کول پکار دي. بعضې وختونو کې د دې نه هلته ناستو خلقو ته هم فایده رسیږي او د دې حدیث نه دا نصیحت هم معلومیږي که چیرې د یو شي باره کې درته علم نه وي نو صفا ووایه چې د دې شي ما ته علم نشته، په دې شي باندې زه نه پوهېږم.